علیہ السلام وی ز قسم خورم چې الله به د دې بنده عزت سیوا کوي په معاف کولو سره د بنده د عزت سیوا کوي بنده معاف کوي خیر دی په دې الله د بنده عزت اوچتي عفو صفت ځان کې پیدا څوک تل راش ما معاف که بس ما نه غلطي شوي ما د الله په نوم معاف که بس چې د الله نوم والي بس معاف بس اسم نه بنده معاف کوا رب العالمین وی چې کله مال راشي او ما ته بیا وای چې ما معاف که زه بیا ته نه معاف کوم چې تا له بنده راغلی او تا هغه نه دی معاف کړ اجازت شته دی خو ولئن صبرتم الله وی که صبر وکړو نو لهو خیر للصابرین دا صبر ډیر ښه دی د صبر کوونکو دپاره د هر عمل د بدلې حد شته چې الله به دومره بدله ورکوي او چې کله د صبر بدله الله ورکوي نو بغیر د حساب نه به ورکوي بغیر د حساب فرمای وان عاقبتم کچری بدله اخلی تاسو فعاقبوا نفس بدله واخلی بمثل ما عوقبتم به په اندازه د هغې چې تکلیف درکړلی شوی دی تاسو ته په هغې سره ولئن صبرتم او لکه هغه یوه څپېړه راپرېښې نو تم یوه ورکه هسې نه چې هغه یوه څپېړه راپرېښې ته دوه څپېړې راپرېږدې نه دې اجازت ګورئ شریعت کې نشته دا بدله به دې الله تلي ګورئ ښه تا سړي د سره بد وکړه ته بد کوې دا دواړه بد به الله بیا تلي د چا دا پې سیوه وختل دی به ذمه دار نبي علیه السلام له یو کس راغی وی غلامان مې دي کله ناکله خیانت وکړي دروغ ووایي کامچوري وکړي زه سزا ورکړم وقارېږم دا ټیک دی نبي علیه السلام ورته وی د دوی دا قصور دا ګناه او ستا دا سزا به دواړه الله وتلي نه که قصور او سزا برابر و جو سر بر بخلاش او کنه غلطی د دې کمه وه تا قار او سزا سیوا ورکړي نو طالبت انتقام بدر نبی علی او که د خیانت سیوا وغتو نو الله بردنه بدلالی واصبر ولئن صبرتم او کچری تاسو صبر وکئ لهو خیر للصابرین نو دا صبر ډیر ښه دی د صبر کوونکو دپاره چې چالم سزا ورکوئ نو سوچ کوئ چې زما دا سزا او ګناه به الله تړي بیبی نه دومره غلطي وشي او دی د زناورو په شان وټکوي د زناورو په شان دا غلطي او دا سزا به دی الله تلي ښه بیبي غلطي څومره کړې وه او تا سزا څومره ورکړې دا غلطي او سزا به الله تلي واصبر صبر کوه وما صبرک الا بالله نه دی صبر ستا مگر په توفیق د الله سره دی د دې صبر توفیق الله ورکړي د هر بنده نشي کولی ولا تحزن علیهم ته مه غمجنېږه په دوی ولا تکو فی ضیق مما یمکرون او مه کېږه په تنګسیا کې د هغې چلونو نه چې دی کوي ولا تکو مه کېږه ته فی ضیق په تنګسیا کې مما د هغې چلونو نه یمکرون چې دی کوي ان الله بېشک الله مع الذین اتقوا ملګری دی د هغې کسانو سره چې هغه یریږي د الله نه والذین هم محسنون او د هغې کسانو سره چې هغې نیکي کوونکي دي